د کندهار ښاروالۍ ویلي چې نړیوال بانک په مالي ملاتړ او د یونپس موسسې له لوري د ښار په 14مه ناحیه کې د 864 مترو په اوږدوالي د 2 فرعي سړکونو د رغولو چارې پیل شوي دي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې په ګډې همکارۍ د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د افغانستان د اقلیمي بدلون په تړاو 3 ورځنی ملي بحث پیل شوی. د دې ادارې په وینا په دې بحث کې د اړوند وزارتونو، بهرنیو سفارتونو استازو او د پوهنتونونو استادانو، د بهرنیو او داخلي موسسو د استازو او متخصصینو ګډون کړی دی. د هرات ولایت په صنعتي ښارګوټي کې یو تولیدي شرکت هره ورځ شاوخوا 100 ټنه شیدې تولیدوي او 250 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د یادې کارخونې مسؤلین وایي چې د سرپرست حکومت په ملاتړ سره به د کورنیو توکو د تولید برخه کې ځان بساینې ته ورسیږي. د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر د میساینک خان د قراردادي شرکت له مسؤلینو سره په لیدنه کې د یادې پروژې لپاره د 400 میګاواټه برېښنا برابرولو په تړاو خبرې کړې دي. دغه وزارت زیاته کړې چې په دې لیدنه کې د یاد شرکت مسؤلینو د میساینک پروژې د عملي چارو د پیل او د دې پروژې لپاره د 400 میګاواټه برېښنا د برابرولو په اړه معلومات ورکړي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له 14 کلونو وروسته عراق ته سفر کوي. اردوغان به د دغه سفر په ترڅ کې د عراق لومړي وزیر محمد شیعه السوداني او د ځینو نورو چارواکو سره وګوري.